په نړیواله کچه په شلوریز کرکټ کې ډېر کم داسې پیښیږي چې یو بالر دې د خپل ځان او لوبډلې په ګټه په یوه لوبه کې 15 یا تر 15 ډېرې وکټې ترلاسه کړي. خو شته داسې افغان لوبغاړي چې په نړیوال شلوریز کرکټ کې دا کارنامې ترسره کړي دي. تر نورو ډېر افغان لوبډلمشر راشد خان دغه کارنامه کړې ده چې د خپل کریر په لړ کې 2 ځله په شلوریز کرکټ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. د نوموړي ښه کارنامه د آیرلینډ په وړاندې د 3 منډو په مقابل کې د 15 لوبغاړو سوځول وو. په دوهم مقام کې بیا افغان لوبغاړی سمیع الله شینواری ده. شینواری اوس له افغان لوبډلې سره نه لوبیږي، خو دا هم یو وخت په نړیوال شلوریز کرکټ کې د 14 منډو په مقابل کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په دریم مقام کې بیا افغان آلراونډر لوبغاړی کریم جنت ته چې د 11 منډو مقابل کې د مقابل بنگلادیشي لوبډلې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په څلورم مقام کې بیا افغان پیلیس چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي ده. دا به تاسو ته یادوي چې فضل حق فاروقي په 2023 نړیوال جام کې د یوګاندا لوبډلې په وړاندې 15 لوبغاړي د 9 منډو په مقابل کې سوځولي وو. او په 5م مقام کې افغان ورو توپ اچوونکی مجيب الرحمن ده. مجيب په 2021 نړیوال جام کې د سکاټلند لوبډلې په وړاندې د 20 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځولي وو.